السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د انسان د بدن په اړه معلومات. که دا ستاسو اول راتګ وي لومړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګنټۍ نښان هم کېکاږئ او دا ویډیو نورو مسلمانانو ته هم شیر کړئ. دا به مو له موږ سره ډیر احسان وي. اول، معده هغه وخت په تکلیف کې وي کله چې انسان د سهار ناشته نه کوي. دوهم، پښتورګی هغه مهال په ویره کې وي کله چې انسان په 24 ساعته کې یو ګیلاس اوبه هم نه څښي. دریم، تریخی هغه وخت په مشکل کې وي کله چې انسان د شپې تر 11 بجو بیدېږي نه او له لمر راختو مخکې راپورته کېږي نه. څلورم، کوچنۍ کولمې هغه مهال پریشانه وي کله چې تاسې یخ مشروبات څښئ او سړه ډوډۍ خورئ. پنځم، غټې کولمې هغه مهال ستړې وي کله چې انسان ډیر زیات سور سوی یا مساله لرونکی شی خوري. شپږم، سږی هغه وخت زیات تکلیف احساسوي کله چې تاسې د سګریټ او بیړۍ له دود ډکه فضا کې ساه اخلئ. اووم، ځیګر هغه وخت تکلیف احساسوي کله چې تاسې ډیر درانه خواړه او فاسټ فوډ تیار شوي خواړه خورئ. اتم، زړه هغه وخت د مشکل سره مخ کیږي کله چې انسان ډیر تریو یا ډیر کولیسټرول لرونکي خواړه خوري. نهم، سترګې هغه وخت په تکلیفیږي کله چې په تیاره کې پر هغوی د کمپیوټر او موبایل تیز رڼا پریوځي. لسم، دماغ هغه مهال ډیر ستړی وي کله چې تاسې منفي فکر کوئ.